بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د سوالاتو جواباتو په دې مبارکه سلسله کې دا زمونږه 110 نمبر نشست دی او ناسته ده د الله رب العزت په توفیق او د هغه په رحم او کرم سره. په دې نشست کې اولنی سوال یې ورور کړی دی چې آیا زه د خپل زوی دپاره جواد نوم ایښودی شم او که نه؟ دلته به زه یو قانون ذکر کم، اگر که دا جواب اوږد شي، ځکه چې اکثر دا تپوسونه ډېر زیات کېږي زموږ نه، دا نوم څنګه دی او دا څنګه دی او دا ایښوده په کار دی او که نه دی په کار. یو څو اهمې خبرې به زه تاسو ته ذکر کم چې دا خبرې په ذهن کې نو ډېرې مسلې او ډېر اشکالات هغه به د نومونو په باره کې هغه به حل شي. ډېرور ته اول دا جواب مختصر ورکوو چې جواد نوم ایښودو کې څه حرج نشتی، اصل په نومونو کې جواز دی، یعنی ایښوده جایز دی، الا دا چې محظور شرعي پکې او په دې کې څه محظور نشتی. خو بیا هم غوره دا دی چې یو انسان هغه نومونه کیږي چې شریعت هم پای کې ترغیب ورکړی، لکه عبدالله شو، عبدالرحمن شو، او داسې هغه نومونه چې پای کې دې ته اشاره یي چې د الله بنده دی. اوس راځو دې مسلې له. اصل دا دی چې هر نوم ایښوده جایز دی، دا قانون یاد کې. اصل دا دی چې هر نوم ایښوده جایز دی، خو یو څو محاذیر دی شرعي، یو څو خبرې چې د هغې نه پکې ځان لرې ساتل پکار دي. اولنۍ خبره دا ده التعبید لغیر الله، هغه نوم ایښوده حرام دی چې په هغې کې د بندګۍ نسبت غیر الله ته شوی، دا حرام دی. که دا پیغمبر ته شوی، که دا یو ملک ته په ملایکو کې شوی، که هر چا ته شوی، خو دا نوم ایښوده حرام دی. لکه مثال عبدالرسول، دا نوم حرام دی. عبدالنبی، عبدالامیر، او بیا په دې ترتیب سره نور نومونه. هر هغه نوم چې په هغې کې د غیر الله طرف ته د بندګۍ نسبت شوی، چې یعنی دی بنده د هغه دی، او یا په هغې کې ذلت د غیر الله دپاره یي، دا نوم ایښوده حرام دی. دا قانون یاد کړئ. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه یو روایت امام حاکم راوړی، وایي زما نوم د اسلام د راوړو نه مخکې و عبد عمر. یو روایت کې راځي عبدالکعبه، وایي زما نوم عبدالکعبه و. وایي چې کله ما اسلام قبول کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماله نوم کېښود عبدالرحمن. دې ځکه اوس د هغه دا نوم چې دی دا شرکي نوم و، عبدالکعبه یا عبد عمر، بنده د عمر، بنده د کعبې. نو کعبه مخلوق ته او عمر هم مخلوق ته، نو څنګه دې ته نسبت کېږي چې دا بنده د هغه دی؟ دا قسمه نوم ایښوده حرام دی. دویم قسم نوم چې هغه ایښوده حرام دی، هغه نومونه چې هغه خالص د الله دپاره خاص، مخلوق هغه نشي ایښودی. لکه اوس یو سړی ځان له نوم کېږي خالق، سم خیال دی؟ د الله خاص نوم، خالق خو الله دی. یا رازق، یا رحمان، یا القاهر، یا القهار، متکبر،
یا داسې نوم کیدي چې هغې کې چې کوم وصف بیان شوي دا صرف د الله دپاره لکه اوس یو سړی ملک الملوک د باچایانو باچا نو دا صفت خو د الله دی ملک الملوک دا قسمه نومونه یې ښوده دا ناروا دي کوم نوم چې الله پورې خاص وي هغه به خاص د الله دپاره وي دې مسلې ته به مخکې مې اشاره کړې ده دا پښتانه وي رحمان بابا دا ویلي او رحمان بابا دغې ویلي دا رحمان نوم دا په الله پورې خاص دی عبدالرحمن به وی ها بعض نومونه داسې دي چې هغه د الله هم دی او بنده هم ایښودی شي هېڅ خبره نه ده خو هغې کې به هم داسې وي چې د الله دپاره دغه نوم دا ځان له یو نوم او شان او صفت دی د الله او هغه داسې نه څنګه چې د بنده دی او د بنده هغه داسې نه لکه څنګه چې د الله دی او په هغې کې هم الف لام به ورسره نه لګولی کېږي لکه اوس یو سړي درته وایي دا پلانې رحیم دی دا الرحیم چې وویلی شي دا خاص دی په الله پورې پلانې رحیم دی صحیح دی رحیم دی یعنې زړه یې نرم دی شفقت پکې دی بعض صفات داسې دي چې هغه په الله کې هم دي بنده کې هم دي صرف هغه ظاهره کې د هغه نوم او حقیقت ته صفت ظاهره کې هغه نوم چې دی هغه یو شان دی نور د صفت د دې کیفیت دا کېدی نه شي لکه څنګه چې الله کې دغه صفت دی دغه شان په دې بنده کې نه فرق دی کوم ځای کې خالق او کوم ځای کې مخلوق خو کوم نومونه چې په الله پورې خاص دي هغه نومونه انسان نشي ایښودی دا ناروا دي دریم قسم نومونه چې هغه ناروا دي هغې نه ځان ساتل پکار دي د کافرانو خاص نومونه ویم بعض نومونه کافران دي چې هغه په هغوی پورې خاص وي لکه مثال کې عبدالمسیح یا بطرس او جرجس او دا خاص نومونه دي د هغوی چې دا دلالت کوي د هغوی په کفر باندې دا قسمه نومونه به یو مسلمان نه یږدي دا ناروا دي څلورم قسم نومونه لکه هغه طواغیت چې د هغوی د الله نه علاوه بندګي کېږي او هغوی پرې راځي د هغوی نومونه لکه د بوتانو نومونه یې ایښوده د دې نه ځان ساتل پکار دي الا دا که خلک د چا داسې بندګي شروع کړي د الله سره شریک کړي چې هغه ښه سړی او نوم د هغه برابري دغه قسمه نومونه یې ایښوده دغسې حرج نشته خو چې یو نوم خاص دی او بوت دپاره ایښودی شوی د یو مخلوق دپاره چې خلک یې بندګي کوي خاص د هغه یي داسې قسمه نومونه به ځان لرې ساتي لکه اوس د شیطان هم بندګي کیږي شیطان نوم یې ایښوده او یا داسې وغیره نور دا حرام دي ناروا دي ها دا څلور قسم نومونه چې ما ذکر کړو دا ټول دا ایښوده حرام دي او چې د چا داسې نوم یي چې هغه په دې څلورو قسمو کې راځي د دې بدلول لازم دي دا یو قانون یاد کړئ چې د حرامو نومونه به ځان لرې ساتي ها بعض نومونه مکروه دي او مکروه څه مطلب دی نه غوره نه دي مکروه معنی ده چې ایښودی غوره نه دي که چا کېښودو ګناهګارېږي نه هغه مخکې چې کوم ذکر شو هغه ایښوده حرام دي دا نه چې عبدالنبي نوم ایښوده مکروه دی دا حرام دی مکروه هغه نومونه چې د هغې ایښوده غوره نه دي پرېښوده یې پکار دي یو قسم پکې دا والا داسې قسمه نوم به نه ایږدي خپل بچي له او خپل کشر له چې په هغې کې دننه قبیح معنی پرته وي یا سپکه معنی پکې داسې نوم به نه ایږدي دغه شان د زنانو دپاره هغه نومونه یې ښوده چې په هغې کې داسې لکه شهوانیتي او دغه طرف ته پکې اشارې د دې قسمه نومونو نه ځان ساتل پکار دي او دا نومونه اکثر د زنانې ایږدي لکه مثال کې یو زنانه نوم مینه څه خیال دی نوم باره کې
یعنی نه دی مناسب دا نوم یو قسمه د شهوانیت طرف ته او دغې ته پکې اشاره کېږي اگر که موږ دا نه وایو چې دا به یو لازم موږ دا فتوه نه ورکوو چې یعنې دا زنانه به ښه نه وي او دا مور پلار به یې ښه نه دا نوم مناسب نه دی لکه د عربو کې د زنانو نومونو کې اکثر داسې راځي نن سبا دا نومونه چې ږدي چې هغې کې داسې لکه اوس یو نوم دی فتانه مطلب هغه زنانه چې هغه فتنهګره فتنه یې جوړه کړې ده نو دا نوم مناسب نه دی داسې نوم به نه ایږدي هلک دی او که جنۍ ده هغو له به داسې نوم نه ایږدي چې هغې کې د شهوانیت طرف ته او د شهوت طرف ته پکې اشارې کېږي دغه شان د هغه نومونو نه به ځان لرې ساتي چې هغه د فاسقانو فاجرانو وي الا دا که چېرته د دې فاسقانو فاجرانو ډمانو نومونه ښایسته وي نو بیا دا نوم یې ښوده جایز دي په دې نیت نه چې د هغوی دی په دې نیت چې دا نوم ښایسته نوم دی معنی پکې د نه ښایسته پرته لکه اوس یو ډم فاجر فاسق دی د هغه نوم عبدالله دی د عبدالله نوم یې ښوده د هغه د نوم د لاسه ناروا نه دي مونږ خو عبدالله نوم په دې ږدو ځکه چې دا نوم د الله خوښ دی خو هغه نومونه چې هغې کې ښایسته معنم نه وي او نوم هم مزیدار نه وي صرف په دې یې ښوده چې دا د دې ډم دی یا د ډمې دی یا د فاسق او فاجر انسان دی د دې قسم نومونو نه ځان لرې ساتل پکار دي او زموږ په دې پښتنو کې نن سبا هم دا طریقه راوتې ده خصوصا د زنانو له اکثر هغه نومونه ږدي چې هغه زنانه په دې فلمونو کې او ډرامو کې او په دې کې راځي او دا درته فایدې ذکر کړو ګورئ نوم په انسان باندې اثر کوي کله چې بچي له نوم یې ږدي دا سوچ وکړئ چې دا نوم ګوره په ده باندې اثر کوي ګورئ یو سړی دی لکه د هغه نوم دی عثمان دی چې د خپل نوم ته ګوري د نوم نه هم حیا کوي او سوچ کوي چې بھئی دا نوم غټ نوم دی دا یو غټ انسان نوم عثمان یا محمد یا ابوبکر یا عمر یا علی نو چې ته وله کله د ډمانو نومونه کېدې نو د کوم طرف ته رواني هغه ډم طرف ته وي ځکه چې د ذهن چې دا نوم ورته خلک الي د ذهن هغه ډم ته ځي او هغه ډمې ته ځي او کرکټي ته ځي او هغه فاسق او فاجر ته ځي نو ځکه به ډېر احتیاط کې د فاجرانو فاسقانو د نومونو نه به ځان لرې ساتي الا دا که د هغوی نومونه ښایسته نومونه وي نو یې ښودی روا دي په دې نیت چې دا نوم ښایسته دی په دې نه چې دا د ډم نوم دی یا د دې لوبغاړي نوم دی یا د دې فاسق او فاجر انسان نوم دی نه دغه شان هغه نومونه به هم نه یږدي د هغې نه به ځان لرې ساتي چې په هغې کې داسې د دې ګناه معنه پرته وي لکه اوس یو سړی نوم کېږدي خپل بچي له ظالم دا خو ګناه د ظلم کول یا سارق سارق څه معنا غل داسې قسمه نومونه نه هم ځان لرې ساتي یا لکه په تاریخ کې چې کوم غټ کافران تیر شوي دي فرعون نوم یې ښودی یا حامان یا قارون ما ته اوس کنه چې نوم په دې انسان باندې اثر کوي چې د چا نوم وي نو بچي له چې نوم یې ږدي ډېر په توجه سره او ډېر په سوچ سره به دا نوم یې ږدي ښه دغه شان هغه نومونه نه ځان لرې ساتل پکار دي چې هغې کې لکه د زناورو نومونه هغه زناور چې د خلکو ته کرکه کېږي یا هغوی په بدو صفاتو مشهور دي د دې قسم نومونه هم ځان لرې ساتي دغه شان هغه نومونه مکروه دي هر نوم چې اضافت اسلام ته کېږي یا دین ته لکه نور الدین شمس الدین نور الاسلام شمس الاسلام دې قسم نومونه نه ځان ساتل غوره دي حرام نه دي او ځان ته ساتل غوره دي ولې شی لري بارک الله فیک یو سړي له یعنی د هغه د حق نه زیات یو مقام ورکول لکه نور الاسلام د اسلام رڼا سیف الاسلام
یا شمس الاسلام. نو څوک اوس دا ویلی شي چې ډېر علما داسې تېر شوي دي چې د هغوی دا لقبونه وو، لکه امام نووي رحمه الله لقب دی مشهور محی الدین، دین را ژوندی کوونکی. اگر که دا په هغه وګوره صحیح فټ کېږي. یا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله لقب و تقی الدین، په خپله وی دا تقی الدین دا لقب وی دا زما بدی شي، خو کور والا راله ښودلی او په دې مشهور شوی. امام نووي رحمه الله به هم دا سخته بده ګڼله چې چا به ورته محی الدین وایي، خو وروسته په هغې باندې مشهور شو. نو دې قسمه نومونو نه هم ځان لرې ساتل پکار دي. دغه شان هغه نومونه چې لکه الله ته نسبت کېږي د دې نه هم ځان ساتل غوره دي، لکه نعمت الله، راحت الله او داسې نور لکه زموږ په دې پښتنو کې چې کوم نومونه مشهور دي، د دې نه هم ځان ساتل پکار دي. دې کې مې یو قسمه لکه غلو پکې راځي. یو سړی به هغه به ښه فاسق فاجر انسان یو نوم به یې داسې ایښودی محب الله. محب الله څه معنی؟ الله سره محبت کوونکی، او چې اعمالو ته وګورې نه هېڅ پکې نه وي. هر هغه نوم نه ځان لرې ساتل پکار چې به یې کې تزکیه وي. تزکیه معنی ده چې د یو سړي پاکوالی پکې بیانېږي، نه انسان کمزوری. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعض نومونه داسې هم بدل کړي چې په هغې کې دننه چې د یو انسان تزکیه پرته وي، صفت پکې پروت وي. نو اوس زما په ذهن کې ډېر مثالونه راځي، خو دا جواب به رانه بیا ډېر اوږد شي. خو داسې نومونه نه ځان لرې ساتل پکار دي. دا کوم اقسام چې ما ذکر کړو په دې مکروه نومونو کې، د دې یخوده د اول نه مکروه دي، خو که په چا باندې یخودی شوي او دی لوی شي او د هغې بدلول بیا ګراني، نو بدلول لازم نه دي، ځکه چې موږ وایو دا مکروه دي، یعنې غوره نه دي. خو که څوک یې کېږدي نو بیا پکې څه حرج نشته. دلته یو دا فایده ده که زموږ په دې پښتنو کې بعض نومونه مشهور دي، د شیعهګانو نه متاثره شوي دا نومونه اخیستي شي، د هغوی نه اخیستي دي. لکه رحمت علي، اکبر علي، الله اکبر، اکبر خو الله دی. یا اکبر حسین، اکبر حسین، دم حسین رضی الله عنه ته اشاره. او د هر نوم سره حسین لګول، هر نوم سره کور کې حسین لګول، ریاض حسین او ظاهر حسین یا احمد حسین یا جمال حسین او یا قادر حسین او یا داسې پسې بیا ځه، دا د شیعهګانو نه متاثره دي. اگر که دی ګوره دې نه دی خبر چې زه شیعهګانو نه متاثره یم، خو دا نومونه د هغوی نه چې کله مشران چې پوهه ورسره نه وه او د هغې نه متاثره شو، نو هغه نومونه یې کېښود. صرف یو نوم ایښوده پکار دي، یا حسیني که یا دا بل که بس. او دا رحمت علي، رحمت خو زمونږ د الله پکار دی. او اکبر علي یا اکبر حسین، د دې نومونه هم ځان لرې ساتل پکار دي. او دا خو ما ووایي چې د رحمان نوم ایښوده دا خو ناروا دي، رحمان الله او بل رحمان علي، رحمان زاده، علي رحمان. نو که داسې موږ شروع کړو ډېر داسې نومونه به راوځي چې به یې کې رحمان، دا نومونه ګورې ناروا دي. ګورې ښه رحمان ولي، د دې نه ځان لرې ساتل پکار دي. بدلی کې سړی په اسانه طریقه، اسانه طریقه یې سره عبدالرحمن، ښکلې خبره ده که رحمان چې رحمان نو یې څه وکړم عبدالرحمن یې که، و دې نه ځان لرې ساتل پکار دي. زمونږ مشران الله دې په ټولو باندې رحم وکړي، هغوی کې دا کار و چې د نوم معنی ته به یې نه کتو، خو چې کوم نوم سره به یې طبیعت ولګېدو هغه به یې کېښودو، اگر که د هغې معنی غلطه ده، اگر که څوک به پوهېږي نه. او یا به ترتیب برابرو، ترتیب براوه، لکه د یو په نوم کې شا ده او د هر یو سره شا لګوه،
او یو کې حسین دی بیداری او سره حسین لګوا او یو کې اکبر دی بار یو کې اکبر راوړ اکبر علی اکبر حسین او اکبر خان او بدی سزا ضرورت سے دی چې ترتیب برابر ہے او سلسله برابر ہے ہاں سلسله برابر که په ښایسته نومونو باندې هم کېږي مشرانو اکثر داسې نومونه ایښودي دي چې هغه یا خو ښه نه دي او بعض نومونه پکې څه دي هغه بیا غلط دي ناروا دي د هغې بدلول پکار دي خو دا کوم چې ما اقسام ذکر کړو چې دا مکروه دي د دې یخوده غوره کار نه دی خو که په چا یخودی شوي نو څه بدلول لازم نه دي ښه اوس بله فایده ته ذکر کوم دا به نادرا تاسو اورئ د نومونو څلور مرتبې دي نومونه دا په څلور مرتبو سره دي د ټولو نه اولنۍ مرتبه او غوره نوم عبدالله عبدالرحمن دا اولنۍ مرتبه خو موږ خو بیا دې خبرې خراب کړي وو که نه چې عبدالله عبدالرحمن خو یې ډېر دي عبدالله عبدالرحمن څه دي ډېر دي ډېر دي بس نوم هغوی قبضه کړی لاړ ختم شو نه ډېر نه چې دې کور کې دننه یي هم بل له ایښودی شي او په دې باندې مونږ په بعضو ځایونو کې چې ځای راغلی دی مونږ پکې خبره کړې ده چې وګوره دلته یې د پلار نوم یې ایښودی دی یا یې د نیکه نوم یا د تره یا د ماما یا د کاکا نوم یې ایښودی هېڅ حرج پکې نشته زمونږ په دې خفه کېږي چې چا نوم کېږي نو د کلي پورې هم مسله نه ده که نه وي هغه بل کلي کې یو مشره ښځه ده وي د هغې نوم دی بل کلي ته په سیمه وړي نو دا به څه کوي بیا دا چې په دې نومونو پسې ګرځي نو ځکه زموږ مشرانو دا ناشنا نومونه ایښودي دي ولې ځکه چې بل څه نه میلاوي دي خو څه شی جوړول غواړي اوس هلته خو ټول کلی خفه کېږي که د چا نوم دې کېښود نو اوس به یو نوی نوم راوباسي چې هغه نوی راوباسي هغه به څه ګډوډي څه قیسه به وي که نه دې هم دا مسله ګرانه کړې ده نو اولنۍ مرتبه غوره نومونه کوم یو دي عبدالله عبدالرحمن په صحیح مسلم کې حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی احب الاسماء الی الله په نومونو کې هغه نومونه چې الله ډېر خوښ دي هغه یو عبدالله دی دویم عبدالرحمن دی دویمه مرتبه هر هغه نوم چې په هغې کې دا خبره وي چې بنده د الله مثال عبدالعزیز عبدالرحیم عبدالملک عبدالاله عبدالسلام او بیا بس دې سیزه دا په دویمه مرتبه کې غوره نومونه دي دریمه مرتبه نومونه د پیغمبرانو نومونه د پیغمبرانو او شک نشتی په دې کې چې ټولو کې غوره بیا زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی محمد صلی الله علیه وسلم بیا د نورو پیغمبرانو د نومونه شي ابراهیم موسی عیسی نوح صالح علیهم السلام او داسې نور څلورمه مرتبه نومونه د نیکانو خلکو د عامو نیکانو خلکو او په دې کې په اول سر کې صحابه کرام راځي پنځمه مرتبه هر هغه نوم چې معنی ښایسته وي څو مرتبې شوي پنځه کمې کمې عبدالله عبدالرحمن هر هغه نوم چې په هغې کې د بندګۍ د دې بنده نسبت الله ته شوی چې د دغه بنده دی دریم نومونه د پیغمبرانو څلورم نومونه د نیکانو خلکو او پنځم هر هغه نوم چې معنی ښایسته وي په دې مراتبو باندې به سوچ وکړي او بیا به نوم ایږدي اخرنۍ خبر هغه به دا ذکر کو اگر که جواب اوږد شو خو دا مې په دې اوږد کو ځکه چې دا سوال زما نه ډېر کېږي او موږ سره دومره ټیم نه چې د هر سړي د نوم جواب به ورکوو چې او ستا دا نوم صحیح دی او ستا دا صحیح نه دی او دا صحیح دی او دا صحیح نه دی خو دا چې کوم قوانین ما ذکر کړو قواعد اصول دې ته ګوره او بیا مخې ته فیصله کوه اخرنۍ خبره هغه دا یاده کوي ګوره زه ټولو ته دا نصیحت کوم چې څوک هم خپل زوی له یا لور له یا کشر له نوم ایږدي اول دې خبرې ته سوچ وکړه چې دا کوم نوم چې ته دې بچي له ایږدي دا به ټول عمر له د نوم وګورې لکه دا څه کاله پورې نه دی یا دوه کاله نه دی داسې نوم وله کې نه دی چې سبا له دی په احراج کې واچوي یا د هغې د لاسه دی تنګ شي
لکه مشرانو بعض داسې نومونه ایښودي شتي زموږ په دې پښتنو کې چې هغه غریبانان خپل نوم ویلی نه شي چاته که بل ملک ته لاړ شي بیا بله جاښه ده دلته ډېر زموږ خلک راغلي دي عربو ته خپل نوم غریبانو پوهېږي هم نه چې دا دی څنګه ولیکلی کېږي څنګه او ته دا طریقه هم نه ورځي داسې نوم کښېږده چې تا ته پته چې دا زما دا بچی دا به ټول عمر له ده نومې نو چېرته دې ته داسې تنګ نه شي د دې دلاسې ده ته څه مسله را پېښه نه شي یو دا خبره دویم دا خبره یاده کوي چې بچي له نوم ایښوده ده د پلار حق دی او پکار دا دی چې د مور سره یې مشوره وکړي چې د هغې نه رایې ولي چې هغه پرې هم خوشحاله وي خو دا بنیادي حق د پلار دی ګورې نو که چېرته ستا پلار یا ستا مور ستا دې بچي له نوم وږدي او هغه نوم غیر مناسب وي نو ښه صفا ورته وایه دا نوم غیر مناسب دی ځکه چې موږ بعضو کسانو ته ویلي دی ستا دا بچي نوم څنګه ده دا چې بس وایي زموږ والد صاحب کېښود نو صحیح ده د والد صاحب خپل مقام دی د والدې خپل مقام دی خو دې ماشوم له نوم یې ښوده ښایسته نوم دا د دې بچي په مور پلار حق دی چې دله به ښایسته نوم یږدي نو ته خپل مور پلار راضي کوې او د هغه د یو ټول ژوند مسله ده هغه پرې ګډه وډه کې او څه کوې زه خپل مور پلار راضي کومه مور وایي چې دا نوم وله کېده او پلار وایي صحیح ده که هغوی یو ښه نوم ووایي صحیح ده یا پکې شرعي محظور نه یې کېده وله خو چې داسې نوم درته ووایي چې هغه لکه بې معنې حیران بشي دی بعضو نومونو ته والله موږ یې واورو حیران شو ورته چې دا نوم دې غریب له څنګه دا ایښودی دی او دې سره څنګه دا ژوند تېروي هر ځای کې دته مشکل دی مخامخ سړی پرې زر پوهېږي نه لیکلی نه شي مخامخ سړی زر پیرې به دنه تپوس کې ها څنګه ها بیا ووایه ها کله ها داسې ها داسې دا څه نوم شو مشران وا خپل بچی په دومره مشکل کې واچ ښایسته نوم وله کېده مزېدار نوم وله کېده وله یو نوم عبدالله عبدالرحمن قصه ختمه شوه کېده وله محمد کېده وله ابراهیم کېده موسی عیسی ابراهیم اسحاق اسماعیل ښایسته نومونه دي صحابه کرامو نومونه دغه شان زنانو وله ښکلي نومونه وله کېده خبره ختمه شوه او اخرنۍ خبره هغه دا ده چې لازم چې نوم ایښودی کېږي نو په هغې کې به نسبت د هغه پلار ته کېږي نه دي روا چې د یو ماشوم په نوم کې نسبت یو داسې کس ته وشي چې هغه د هغه پلار نه وي لازم به د هغه پلار ته نسبت کېږي اگر که د پلار یې یو سیکه نوم نه یې لیدلی اگر که د پلار یې یو سیکه نوم نه یې لیدلی او داسې کېدی شي یو ماشوم دی د مور په خېټه دی او پلار یې مړ شو هر څه چې د پلار ته به نسبت کېږي الا چې یو ماشوم د زنا نه پیدا وي والعیاذ بالله نو بیا به هغه زناکار ته نسبت نه کېږي بیا به نسبت مور ته کېږي نو دا د نوم په باره کې خبره زمانه لږه اوږده شوه او ډېر ټیم یې واغست خو انشاءالله مفیده به وي که نه فایدهمنه نه وه څه فایده به کې وه د دې نه بعد چې څوک دا تپوس بیا نه کوي چې جي زموږ دا نوم دی او دغه نوم دی او داسې نوم دی او دغه ما تاسو ته اصول او قواعد ذکر کړو خپل نوم اوس لټوه چې دې ځای کې کوم ځای کې دی ته چې بچي له نوم یې کېدي هغه په کوم ځای کې راځي بیا هغه نوم وله کېده